23 کلنه نازیه مرادي چې کابل کې د تعلیم او تربیې پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې لوړې زده کړې کړي وایي هغه مهال چې له پوهنتون څخه فارغه شوې د پولیو ناروغۍ په کمپاین کې په رضاکارانه توګه کار کوي. اغلې مرادي چې د 3 اولادونو پالنه هم پر غاړه لري اشنا ټلویزیون ته ویل چې د ګوزڼ ناروغۍ سره په مبارزه کې د نورو قشرونو د رول ترڅنګ د پولیو په کمپاین کې د میرمنو ونډه مهمه ده. هغه له روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د کمپاینونو سربیره میرمنو ته هم د پراخ ګډون اجازه ورکړي ځکه ښځې د واکسین په تطبیق کې مؤثر رول ترسره کولی شي. ما مدت 3 سال میشه که دمی بخش رضاکار هستیم کار میکنیم. سهم زنان بسیار زیاد است. اگر زنان نباشه کار نکنه در این بخش یعنی به نظر من پروژه دیگه نیمه تمام میمونه. بعضی جایا ما میریم وقتی که دروازه تک تک میکنیم یا پشت کوچه میریم طفلشان خواب میباشه یا اصلا بعضی ها ممانعت میکنه یا نمیمانه یا دختر خانما میاره نه اطفال خود در پشت کوچه واکسین کردن اگه ما نبینن خونا نمیتن اجازه هم فامیلشان هم مردا است. از اون خاطر دیگه سهم زنان بسیار مهمه باشه. حتی بعضی وقتا که یا خو میباشه میگن نمیکنه واکسین برین خو است. ما میریم حتی داخل خانه از یا ادم جای خوشان 2 قطره واکسین پولیو را مندازیم برشان. یعنی در کل سهم زنان بسیار مهم است. نوموړې همداراز زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او تر ډیره بریده ټول هغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. هغه د پولیو کمپاین په ښه تطبیق کې کورنۍ رول مهم بولي او له هغوی غواړي چې د پولیو ویروس د محوه کولو په برخه کې د له صحي ټیمونو سره همکار اوسي ترڅو دغه ویروس په کامله توګه په هیواد کې پای ومومي. سابق بود با آسانی نمیکردن بعضی ها هیچ رد میکردن واکسینه اما نسبت به گذشته ما ببینیم مال بسیار خوب شده. حتی میمانن واکسین کنیم میمانن خودشان میاین در مراکز سی که باشه مثلا در مسجد یا در مکتب که میاین طفلاشان خودشان میاره از نسبت به گذشته خوبتر و خوبتر شده و نسبت به گذشته ویروس هم کمتر شده. ورته مهال د بلخ د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوال امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې د پولیو سره مبارزه په بریالۍ توګه تمامه شوې او د نارینه رضاکارانو سره جوخت د واکسین په پروسه کې د ښځینه واکسیناتورانو په همکارۍ ټولو هغو کمکیو ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي رسولي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. د پولیو واکسین پر وړاندې مبارزې او کوم واکسینونه چې موږ په لاره باندې اچولي وو یا په عموما کې په افغانستان کې په لاره باندې اچول شوي وو په دې کې ښځینه صحي ټیمونه هم موږ سره شتون درلوده او نارینه هم شتون لري. دې کې موږ ستونزه نه لرو. انشاءالله دا لړۍ به دوام لري. پولیو وژونکې ناروغي ده خو روغتیا پالان او صحي ټیمونه یې درملنه یوازې 2 څاڅکي واکسین بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان دې واکسین کړي خو په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل ماشومان نه واکسین کوي. اشقله جلال زوی امریکا غږ مزار شریف.